راغلو باغ ته دننه توت شروع سول ټکوېدل. دغسې ښایسته توت دي ماشاءالله، داسې وچ خوندور. دا ورته وګورئ ارغنداو ته ماشاءالله، اوس ښایست وګورئ د ارغنداو. هر وخت چې زه تی ته وایم وم شین کړن یا تکه شنه سایه، هغه د هغه یې وینې چې نن دا د ارغنداو کوڅې در باندې ووینم، داسې معلومیږي لکه راوچې رسېدنه باغ ته. داسې کوچنی پل دی نو په دې به ډېر په احتیاط تېرېږي. دغسې بلې تکې شنې سایې ته راورسېدلو. دا نو مازدیګر شو، پسونه روان دي د کور خواته. نو ډېر یو ښایسته منظره یې جوړه کړې ده. سلامونه، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. زابل سفر پای ته ورسېدی، د خیره سره روان یو ارغنداو ته. البته په ارغنداو کې یو نظره خوندره راتاسو روان د خیره سره. څو د توت شپې دي، نو په هغه اول سر کې مو توت خوړلي ول، بیا مو نه خوړلي. ما داسې نه وي چې توت راڅخه خلاص شي. ځئ د خیره سره کوتله سره راتاسولو، نو غواړو چې دغسې د دې کلي پر لار ولاړ شو. چان پراته دي ټوله، دغه دي دا نو لو واده په دغه غره کې غار کښلی دی، وینې دا اوبه یې تر غره ایستلي دي، وینې څونه اوبه را روانې دي. دغسې تر دغه غره ووځي، ښار ته داخلېږي. دلته هم ډېر کلي دي. دغه اول کلی چې دی دغه دې ته وایي اجان کلا. مخامخ راته لمر هم دی، نو موږ به باغ ته ځان ورسوو. تر اوسه لا د کلي څخه نه یو وتلي، خو بالا وځو د خیره سره د باغو خواته. دا ورته وګورئ ارغنداو ته ماشاءالله، داسې خوندور دی چې مه کوه خبرې. اوبو ته وګورئ، اوس ښایست وګورئ د ارغنداو. نو داسې وخت دی چې ډېر خوند کوي ارغنداو. شنې سایې چې وایي خلک، هغه دغه دي، وایي تکې شنې سایې. زویا څنګه ځای ته مې راوستلې؟ ذکرا بیده ده. روان یو کرار کرار، خو دغه هر وخت زما څه لار ورکوي. نو نن بیا درک نه رامعلومېږي، د ارغنداو ټولې یو رقم کوڅې دي. اوس د کوڅو ته داخل شومه د باغو، فکر کوم چې دغه لاره به وي. انار وینئ چې ګل یې کړی دی. حالا نو چې څونه باغو ته داخلېږي، دغو نه دا کوڅې تنګېږي سره، یا دوه موټره نشي سره تېرېدی چې یو را روان یا بل به درېږي. ښاخونه هم راغلي دي سړک ته. سړک خو نو نه ده، کوڅه ده. داسې ښایسته ځای دی، تاسې ورته وګورئ. تکې شنې سایه زه دغه ته وایم، هر وخت چې زه تی ته وایم وم شین کړن یا تکه شنه سایه، هغه د هغه یې وینې. دلته اوس له یوې خوا هم لمر نه دی برابر. داسې ورته وګورئ، شین کړن دی، شین کړن. باید یې وکړي چې لاره مې نه وي غلطه کړې، دا ډېره اوږده شوه دا لاره.
که راځئ که لاره اوږده سي هم پروا نه لري ښه خوندوره لار ده چې نن دا د ارغنداو کوڅې در باندې ووینم داسې معلومیږي لکه راوچې رسېدمه باغ ته اوبه وینئ څه اوبه دي خو هسې کوچنی پل دی نو په دې به ډېر په احتیاط تېرېږي دا اوبو ته وګورئ ته به یو وخت موږ لمبېدلو په خوا چې به موږ راتللو داسې تموش دی په دا باغ کې هو کیسې مې بنده کړله اوس داسې تموش دی والا خو نو دلته هم ګرمي بیا دغسې بلې تکې شنې سایې ته راورسېدلو نو زموږ یار چې دی محمد حاجي تاسې به په ځینې ویډیوګانو کې لیدلی نسته په کابل کې دی نو دغسې ورته راغلم نو ته به نه یې موږ به توت نه خورو نو راغلو باغ ته دننه نو په باغ والا پسې ګرځو نو اوس هېڅوک هم نه معلومېږي نو نه پوهېږم چې بیده دي او که په باغ کې یو ځای سره په یو شي اخته دي نو ته ګورو چې یو څوک پیدا کوو وګرځېږو او توت وخورو انار خو نو نسته ګل دي څه شي زه وایه توت به ودرېږي اوس دغه پیدا شي باغوان پیدا شي بله به انار خو نو اوس نسته چې ورته وګورئ څنګه چې سایه ده تکه شنه هغه چې شي دا ذکره الله وایي کوچی ورته راغلی د ذکرا ته ودې نه خورې راسه درته راولم نو باغ والا چې و په درخته کې د لوړ غږ یې نه کوئ ښه اوس مې پیدا کړی د خیره سره توت به راټاکو وختي ده ډېر که موږ وختي څنګه حساب دی که څوک نه راځي خاص ښه سره ورک دی ښه وایي لو شروع دی په دې خاطر باندې د توت خوړله نه پوهېږم چې راټکول لوړ و مه ورځه ډېر نږدې مه ورځه ښه دی نه شي بیا غپ در وکړي بیا به وبېرېږي ذکره وینې ګرځو په توت پسې چې یو پوخ توت پیدا کړو او زموږ په اصطلاح راټک یې وهو او د په پښتو کې بله اصطلاح چې وایي راوبېڅنډو راځه ذکره توت شروع شول ټکوېدل شاته شه در شاته شه ټینګ یې ونیسه سم لاس ور واچوه دواړه څومره راټاکوله دغسې ښایسته توت دي ماشاءالله داسې وچ خوندور توت وګورئ ډبې ته بیا ور واچوو ماشاءالله توت څنډن لا شروع دی دغه لښسم دي چا راټکولی نه وي بابا خواستم که نایید شکر هغه پاتې شو ډبه ډکه شوله ذکرا یې ځینې خوري او څه دلته پاتې شو به موږ دغسې پکښې واچوو په دا ډکۍ کې سخته ښایسته توت دی دا سپین دی خو دا ځینې یې ډېر داسې خوندور دی پکښې کې دا توت ته هم انګور وایي دا څه شي دی دا څه شي اوس یې زده کړو توت چې مخکې مو له انګور راوځویه ویې خوره
دا به دلته د لکۍ ته ور واچو. بالا چې ماز دغه داسې او یاره ډېره مننه ډېره مننه. دې ته راپورته کېږي. او بیخي نو بس د توتو کار وسو نو بس کافي توت دي. ما وارخطا و مال سیزن د توتو راسه تېر سو خو نوس راسه تېره. داسې باغ ته وګورئ ماشاءالله داسې خوند کوي. داسې ورته وګورئ باغ ته. سم هم نه ګرځېدو په باغ کې. نو راځئ له خیره سره بېرته به وځو د باغه څه. نو بېرته د باغه څه په وتو یو. راځئ نو چې چیرې ځو ته یې مو تعقیب کړئ. غواړو چې داسې ارغنداو میله مکمله کړو. چې په ارغنداو کې چې دغه اوبه وي نو ارغنداو به ارغنداو وي. اوس زه بلې خواته وژوئ. لاړ بس داسې به وګرځېږو په ارغنداو کې څنګه صحیح دی. دا نو مازدیګر شو پسونه روان دي د کور خواته. نو ډېر یو ښایسته منظره یې جوړه کړې ده د لمر. نو بس راووتلو له باغه څه هلته یو څه ګرمي ووله نو غواړو چې داسې د سرکاري باغ و د سربندو خواته ولاړ شو. نو که ویډیو سره یو ځای کړو نو بیا ډېره ډېرېږي. سبا ویډیو ته په انتظار اوسئ. نو تر بیا ښه وخت د الله په امان.